عقلمند او دانا ښځه، بې عقله او جاهله ښځه. هغه میرمنې چې غواړي خپل د خاوند څخه غلام جوړ کړي، سپک یې کړي، توهین یې کړي، د خلکو په منځ کې د ده په غیاب کې وایي داسې بې غیرته سړی دی، داسې درواغجن سړی دی، داسې مې تر خپل لاس لاندې کړی دی، زما څخه شور داسې خوړلی، زما غلام دی، زما غلام، زما بې اجازې خپل مور و پلار نه سیندلی، زما بې اجازې داسې نه کولی، کټ کټ خاندي، غلام مې ځینې جوړ کړی دی، غلام. اما دا نه پوهېږي چې دا د یو بې غیرته سړي، د یو غلام، د یو ذلیل سړي میرمنه ده. دا په دې باندې افتخار کوي، وایي ما د خاونده څخه غلام جوړ کړی دی، بې ما پاک کالي نسي اغوستلی، بې ما خبره نسي کولی، وام د مور کره نسي تللی. اما دا نه پوهېږي چې دا د یو بې غیرته او د غلام میرمنه. عاقله او دانا ښځه د خپل خاوند څخه سلطان جوړوي، وایي داسې بادیانته خاوند مې دی، داسې ایمانداره سړی دی، داسې سنګینه سړی دی، سخاوتمنده سړی دی، صدقه او خیرات ورکوي، جمعې ته ځي، پر خور او پر مور پوښتنه کوي، زما دوستان چې راځي د هغو احترام کوي، همیشه مې په کور کې میلمستیاوې دي. خاوند مې داسې بزرګواره او سلطان او پاچا سړی دی. نو دا د یو سلطان، پاچا او ښاغلي کس میرمنه سوله. د خپل خاونده څخه غلام مه جوړوئ چې تاسې به د یوه غلام میرمنه یاست، د خپل خاونده څخه سلطان جوړ کړئ چې ته ملکه سې.